مرګ هغه حقیقت چې انسان ترې نشي تښتېدلی. قرآن کریم وایي کل نفس ذائقة الموت، هر نفس به د مرګ خوند څکي. خو کله چې انسان مرګ په خوب کې وویني نو زړه یې ولړزېږي، وجدان یې راویښ شي او یو سوال یې ذهن ته راشي: آیا دا خوب د مرګ خبر دی او که د الله تعالی یو پیغام؟ دا غږیزه ویډیو به د خوب د مرګ تعبیر د قرآن، حدیث او د علماو د فهم له مخې وڅېړي، نه د ویرې لپاره بلکې د بیدارۍ لپاره. لومړی برخه: خوبونه په اسلام کې څه حیثیت لري؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: الرؤیا الصالحه من الله والحلم من الشیطان. ښه خوب د الله تعالی له لوري وي او بد خوب د شیطان له لوري. علما وایي هر خوب تعبیر نه لري، خو ځینې خوبونه نصیحت وي، ځینې خبرداری وي او ځینې د انسان د وجدان غږ وي. په ځانګړي ډول د مرګ خوب اکثره د الله تعالی یادونه وي. دوهمه برخه: مرګ په قرآن کې د ویرې لپاره که د پوهې لپاره؟ قرآن مرګ د ویرې په توګه نه بلکې د حقیقت په توګه بیانوي. الله تعالی فرمایي: اینما تکونوا یدرککم الموت. هر چیرې چې یاست مرګ به تاسو بیا مومي. نو کله چې انسان مرګ په خوب کې وویني دا ذهن ته دا خبره راولي: ته فانی خو ستا عمل باقي دی. دریمه برخه: په خوب کې خپل مرګ لیدل. اسلامي تعبیر. ابن سیرین رحمت الله علیه وایي که یو مؤمن خپل مرګ په خوب کې وویني دا اکثره د توبې، اصلاح او اوږد عمر نښه وي. ولې؟ ځکه چې الله تعالی بنده ویرول نه غواړي بلکې راویښول غواړي. دا خوب داسې وایي: ای بنده لا وخت شته، ځان سم کړه. څلورمه برخه: که څوک وویني چې مړ شو خو بیا ژوندی شو، دا ډول خوب ډیر مهم دی. قرآن فرمایي: ثم یمیتکم ثم یحییکم. بیا مو مړ کوي او بیا مو ژوندي کوي. تعبیر: له ګناه وروسته توبه، له غفلت وروسته بیداري، له تیاري وروسته رڼا. دا خوب د الله تعالی له لوري د هیلې یو پیغام دی. پنځمه برخه: د جنازې لیدل په خوب کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: اکثروا واذکروا هادم الذات. مرګ ډیر یاد کړئ ځکه دا خواهشات ماتوي. که څوک په خوب کې جنازه وویني دا د دنیا د مینې کمیدو نښه ده یا د یو فاني شي پرېښودل. که جنازه خپله وي دا د نفس محاسبه ده. دا پوښتنه ده که اوس مړ شي چمتو یې؟ شپږمه برخه: قبر په خوب کې د قرآن په رڼا کې. قرآن وایي: ومن ورائهم برزخ. د هغو تر شا یو برزخ دی. قبر په خوب کې د یوازیتوب نښه ده، د حساب یادونه ده، د وجدان غږ دی. علما وایي که څوک ځان په قبر کې وویني دا دې ته اشاره ده چې خپلو اعمالو ته پام وکړه. اوومه برخه: د کفن لیدل. کفن د دنیا پرېښودو علامه ده. که څوک کفن وویني دا د زاهد نښه ده یا د دنیا د زیاتې مینې پرېښودل ښیي. که څوک ځان په کفن کې وویني دا د نفس د اصلاح پیغام دی، نه د مرګ خبر. اتمه برخه: د مرګ ویره په خوب کې. که څوک په خوب کې له مرګه ویریږي قرآن وایي: ولا تخافوهم وخافون. له خلکو مه ویریږئ، له ما وویریږئ. دا خوب وایي ته د دنیا له لاسه ورکولو ویریږي خو د آخرت لپاره کم چمتو یې. دا خوب د تقوا دعوت دی. نهمه برخه: د مرګ فرښته په خوب کې. که څوک د مرګ فرښته وویني دا د مرګ اعلان نه دی بلکې د الله له لوري تنبیه ده، یعنی وخت تیریږي، حساب نږدې دی، عمل ته وګوره. ډیر علما وایي دا ډول خوبونه انسان د بدلون پر لور بیایي. لسمه برخه: دا خوب چاته ډیر راځي؟ هغه څوک چې غفلت کې وي، هغه څوک چې توبه غواړي، هغه څوک چې د ژوند بدلون ته نږدې وي، هغه څوک چې الله تعالی ورته نږدې کیدل غواړي. دا د رحمت نښه ده نه د عذاب. 11مه برخه: که دا خوب تکراریږي څه وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: اذا رأی احدکم ما یکره فلیتعوذ بالله. عملی ګامونه: استغفار، صدقه، لمونځ. استغفار، صدقه، د لمانځه پابندي، د خلکو حقونه ادا کول، د زړه صفایي. 12مه برخه: خوب عذاب که رحمت. که دا خوب ته اصلاح ته بوځي رحمت، که تا الله ته نږدې کړي نعمت، که تا له ګناه وساتي هدایت، نو دا د الله تعالی خاص فضل دی.
پای په خوب کې مرګ د بدن مرګ نه دی بلکې د زړه د ژوند پیغام دی. الله تعالی بنده نه غواړي له ویرې مړ کړي بلکې غواړي له غفلته یې ژوندی کړي. که دا خوب دې لیدلی وي نو ووایه یا الله ما راویښ کړه مخکې له دې چې ویده مړ شم. دا وه د خوبونو په اړه دریمه ویډیو. که معلومات درته ګټور وو نو ویډیو لایک او له ملګرو سره شریکه کړئ او د داسې نورو ویډیوګانو دپاره چینل سبسکرایب کړئ.